سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیر زیات خوندوره ویډیو کې راغلم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې به تاسو دا طریقه در وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې په یو کلیک سره د خپل تصویر شاته بیګرونډ یا شاته ساحه ختمه کړو. یعنی موږ به یو کلیک په تصویر باندې وکړو، خپل تصویر به صرف راواخلو او دغه تصویر چې دی په اتوماتیک ډول به دغه تصویر شاته ساحه یا شاته بیګرونډ چینج شي او هغه بیا موږ کولی شو چې په هره ساحه په موږ چې کومې بیګرونډ خوښ شي په هغه بیګرونډ کې راوستلی شي، یا موږ ورته خپل بیګرونډ انتخابوو یا د همغه اپلیکیشن بیګرونډ چې هر بیګرونډ تاسو خوښ وي هغه ورته انتخابولی شئ. یعنې په دې ویډیو کې به تاسو دا طریقه در وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې د خپل تصویر که د هر چا تصویر هر یو تصویر وي په یو کلیک سره موږ تاسو کولی شو تصویر شاته ساحه یا تصویر شاته بیګرونډ چې دی ختم کړو. نو دوستانو، تاسو راسره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. دوستانو، که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ او تاسو تر اوسه هم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی، نو په ډیر زیات په درنښت باندې هیله کوم دوستانو په دې سبسکرایب آپشن دوستانو تاسو سور ښکاري په دې سبسکرایب آپشن باندې کلیک وکړئ دوستانو. او دوستانو په خوا کې کوم بیل یا د ګنټې نشان چې راوځي په دې باندې هم کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ دوستانو، تر څو زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت سره در ورسیږي. موږ دغسې ښایسته ښایسته ویډیوګانې هر وخت په همدې یوټیوب چینل معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل کې اپلوډ کوو. نو دوستانو، ویډیو هم در سره لازمي لایک کړئ، د ویډیو لایک کول ضروري دي دوستانو. یو اپلیکیشن لینک په ما په ډسکرپشن کې پرېښوي. ډسکرپشن که تاسو ته نه معلومیږي دا کومه ویډیو چې تاسو اوس مهال ګورئ دې په دې لیکنه باندې تاسو کلیک کړئ، لاندې یوه ذریعه خلاصیږي، دې ته ویلی شي ډسکرپشن. دغسې به ما لیکلی وي د اپلیکیشن لینک، نو تاسو به راشئ په دې شنه خط باندې به کلیک وکړئ او اپلیکیشن به ځان لپاره په اسانۍ سره را ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو، کله مو چې اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ هغه اپلیکیشن به تاسو را خلاص کړئ. دوستانو، را درومه دغه اپلیکیشن زه را خلاصوم. دوستانو، په دې اپلیکیشن باندې به تاسو کلیک کړئ کله چې اپلیکیشن را ډاونلوډ کړو. نو کله اپلیکیشن را ډاونلوډ کړل ته به تاسو په دلته کلیک وکړئ دوستانو. دغه ساحه تاسو ته ښکاري دوستانو، تاسو به دلته کلیک کړئ. تاسو ته بیا هم وښیم، تاسو به دلته کلیک وکړئ دوستانو. کله چې کلیک وکړئ دلته به له ګیلرۍ څخه یو تصویر راواخلئ، کوم تصویر چې تاسو غواړئ دغه تصویر شاته ساحه ختمه کړئ. نو زه غواړم چې دې تصویر د شاته ساحه چې دی په مکمل ډول سره زه ختمه کړم. کله چې دا تصویر راواخلو له هغې وروسته به تاسو دلته راشئ، دلته لیکلي بیګرونډ، تاسو به دلته په دې بیګرونډ باندې کلیک وکړئ. ګورئ دوستانو، دلته لیکلي بیګرونډ، تاسو به دې بیګرونډ باندې کلیک وکړئ. تاسو کولی شئ دې په اتوماتیک ډول د دې شاته بیګرونډونه هم چینج کړئ. که تاسو دا بیګرونډ راوالئ مثلا دا راوالئ، ګورئ هغه تصویر دی په اتوماتیک ډول په یو کلیک سره موږ چې تصویر شاته بیګرونډ چینج کوو. زه اوس غواړم چې د دې تصویر ته د خپلې خوښې بیګرونډ راوړم. تاسو به وروسته راشئ په دې نشان کې دلته به تاسو کلیک وکړئ. نو چې کله هم کلیک دلته په اپلای باندې تاسو کلیک وکړئ، دا په سر کې اپلای وینئ دوستانو، تاسو به د اپلای باندې کلیک کوئ. له هغې وروسته به راشئ دا تصویر به سیو کړئ، سیو ټو ګیلري باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو کله چې تصویر سیو شو، ګورئ تاسو په هر اپلیکیشن کې یاستئ، په هر اپلیکیشن کې تاسو راځئ، تاسو کولی شئ چې دا تصویر شاته ساحه په مکمل ډول ختمه وي. ګورئ تاسو په هر اپلیکیشن کې دا تصویر راغلی، دا تصویر شاته ساحه په اتوماتیک ډول چې دی ختمه شي. ګورئ دوستانو، په هر ګورئ دوستانو ته په هر رقم ساحه چې تاسو راغلی، ګورئ دوستانو په دې تصویر ساحه چې دی په اتوماتیک ډول چینج شوه او په هر اپلیکیشن کې تاسو دا تصویر راغلی، د دې تصویر شاته ساحه به چې دی چینج شوي. ګورئ دوستانو، زه دې ته بله ساحه انتخابوم او هغه تصویر سره راولم، ته ګیلرۍ ته راځم او دلته فرام ګیلري دلته ګورئ دوستانو ته بیګرونډ راخلم او بیګرونډ شاته چې دی دا تصویر راولم. مثلا دې تصویر سره زه راولم، ګورئ دوستانو د دې تصویر سره راولم، د ګلبدین ایپ دې تصویر سره زه تصویر راولم. ګورئ دوستانو، بیرته به زه راشم، ګورئ همغه ما کوم اپلیکیشن چې دی هغه کې چې دی ما تصویر شاته ساحه په یو کلیک سره چینج کړه. ګورئ دوستانو، زه تصویر راخلم، ګورئ دوستانو دا تصویر شاته ساحه چې دی په یو کلیک سره موږ چینج کړه. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې په یو کلیک سره که د هر تصویر غواړئ، که هر رقم تصویر وي، نو تاسو کولی شئ تصویر شاته ساحه تصویر شاته بیګرونډ چې دی ختم کړو. که بیا تاسو دا تصویر په هر اپلیکیشن کې راخلی، په هر ځای کې تاسو دا اپلیکیشن راغلی به بل تصویر باندې لګوئ، نو دا شاته بیګرونډ په اتوماتیک ډول باندې چینج شوی وي. نو په دې هیله دوستانو چې دغه ویډیو مو را سره خوښه شوې وي، که ویډیو مو خوښه شوې وي حتما در سره لایک او شیر کړئ. معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتما سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.